د توانایي منصوبو کې شفافیت او په ټاکلې موده کې ترسره کول یې لوی چیلنج دی. زبیر خان محکمه کې ای ټینډرینګ، ای پیډ، ون وینډو پلیټ فارم لاندې کار کول او مانیټرینګ انتهایی ضروری دی. د منصوبو د موجوده حالاتو سره سمې مکمل کولو لا د توانایي پالیسي 2014 تجدید ضروری دی. د توانایي او برقیات سیکټري د خیبر پختونخوا حکومت د ګډ گورننس روډ میپ پروګرام لاندې ادارو کې میرټ او شفافیت سره د چارو ترسره کول لومړی ترجیح ده. دې لپاره د توانایي او برېښنا محکمې او د دې ټولو ځیلي ادارو کې د توانایي روانې منصوبې د فاسټ ټریک په رڼا کې د ټاکلې مودې دننه مکمل کول تر ټولو لوی چیلنج دی. د چیف سیکرټري د احکاماتو په رڼا کې د ای ټینډرینګ، ای پیډ، ون وینډو پلیټ فارم لاندې امور چلول د ټولو افسرانو او اهلکارو ذمواري پکار ده. د دې ذمواري به سختۍ سره مانیټرینګ کولی شي. دا خبرې د توانایي او برقیات سیکرټري محمد زبیر خان د خیبر پختونخوا ګډ گورننس روډ میپ په حواله د پیډو، کے پی آیل اینڈ گیس، الیکټریک انسپیکټریټ، انرژي پلانینګ ډایریکټریټ د مشرانو په موجودګۍ کې غونډې ته کړې دي. غونډه کې ایډیشنل سیکرټري ایډمن شعیب خان او ایډیشنل سیکرټري پاور انور خان شیرانی په شمول نور اعلی افسران هم موجود وو. د توانایي او برقیات سیکرټري محمد زبیر خان د منصوبو په لړ کې په ټاکلي ګایډ لاینز عمل درآمد باندې زور ورکړ او وی چې دا وخت په بالاکوټ، لاوی، ګورکین مټلتان، ګبرال کالام او مدین هایډرو پاور پراجیکټس باندې تیزی سره کار روان دی. خو په ټاکلي موده کې په وخت د دغه منصوبو ترسره کول لوی چیلنج دی. د توانایي او برقیات سیکرټري محمد زبیر خان په دې خبره زور ورکړ چې د توانایي د جاري منصوبو د موجوده حالاتو تر مخه مکمل کولو او په دې منصوبو کې د سرمایه کارۍ د ودې لپاره په توانایي پالیسي 2014 کې د زر تر زره بدلون راوستی شي او د دې تجدید دې وکړی شي. ښاغلي سیکرټري په منصوبو کې د سپېڅلتیا او شفافیت راوستلو لپاره د ورک پلان، ټایم لاینز او اکټیویټي پلان مرتب کولو هدایات جاری کړل. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.